برياليتوب څه ته وایي او بریالی شخص څوک دی؟ پوهیږم چې بریالیتوب ته د رسېدو لپاره په پوره ستړیا سره هڅې کوو، خو هغه څه چې هیله یې لرو ترلاسه کولی یې نشو. لوری به مو غلط انتخاب کړی وي، روښانه او څرګنده موخه به نه لرو، خپلو وړتیاو او امکاناتو ته به مو پاملرنه نه وي کړې، په نیمه لار کې به مو پام شوی وي چې د پام وړ موخه به مو بریالیتوب ته ونه رسوي. ولې ځینې کسان چې کله خپلو هیلو ته ورسېږي نو بیا هم ناخوښه وي؟ بریالیتوب ته د رسېدو لپاره یې ناسم معیارونه ټاکلي دي؟ تر ټولو لوړ مقام ته له رسېدو وروسته بیا هم د ناخوښۍ احساس کوي؟ د هغوی خوښي ولې لنډمهالې او ژر تېرېدونکې ده؟ د ترلاسه شوي بریالیتوب خوند یې لا نه وي څکلی، خو د نوې موخې لپاره هڅې پیلوي. علت یې څه دی؟ هغوی له ژونده څه غواړي چې له نه ستړي کېدونکو هڅو څخه وروسته بیا هم هېڅکله خوښ نه دي؟ د بریالیتوب واقعي او رښتینی تعریف څه دی؟ ولې تل له بریالیو انسانانو دا پوښتنه کیږي، ستاسې د بریالیتوب راز څه دی؟ هیڅوک پرته له خپل شخص څخه په دې نه پوهیږي چې څومره بریالی انسان دی. دا ځکه چې بریالیتوب یو دروني حس دی، او که تر سبا پورې باور ونه لري نو نشي ویلی چې یو بریالی شخص دی. نو په همدې اساس باید د ځان په اړه د نورو خبرو او د هغوی قضاوت ته دومره اهمیت ورنه کړو، او پر وړاندې یې تل مسکا وکړو. بریالیتوب ته د رسېدو د لارو په اوږدو کې لوړې، ژورې او ننګونې ډېرې دي، خو باید پاملرنه ولرو هغه څه چې غواړو باید ورته ورسېږو. د بریالیتوب یوه ځانګړنه د موخې لرل دي، او د سمو لارو په موندلو سره کولی شو چې بریالیتوب ته ورسېږو. ځینې د نظر خاوندان بریالیتوب زرین مثلث ګڼي، چې 3 برخې په لاندې ډول دي: لومړی نظم او آرامښت، دوم برنامه جوړونه او دقت، دریم د عمل چټکوالی او وخت پیژندنه. په حقیقت کې هر انسان د خپل ژوندانه د بیړۍ چلوونکی دی، او هغه وخت به بریالی شي چې ښه فکر وکړي، موخه وټاکي، ښه حرکت وکړي، له بدلونونو سره سازښت ولري، ښه برنامه جوړه کړي او عمل پرې وکړي. انسان د مختلفو بعدونو لرونکی دی چې بریالیتوب ته د رسېدو لپاره باید خپلو ټولو فکتورونو ته وده ورکړي. یو شخص یوازې د خپل وجود یو بعد ته په ودې ورکولو سره بریالی کېدلی نشي، بلکې د وجود ټولو اړخونو ته دې وده ورکړي څو وروستۍ موخې ته یې ورسیږي. موږ باید مثبت باورونه ولرو او تل باید ځان داسې شخص وګڼو چې هیلې ولرو. خپلو موخو او هیلو ته د رسېدو لارې په اوږدو کې پراته منفي فکرونه باید لرې کړو. معمولي دی چې دغه فکرونه د ماشومتوب له پړاوه زموږ په ذهن کې ځای نیولی، او موږ یې په هغه لوري بیولو چې نه مو غوښتل. که غواړو خپل ژوند ته بدلون ورکړو نو لومړی باید خپلو باورونو ته بدلون ورکړو. کله چې د انسان باور د بریالیتوب په اړه مثبت شو نو د لاندې بدلونونو څخه برخمن کیږي: الف، ژوند ته یې لید مثبت کیږي. ب، خپل حرکت، فعالیت او هڅه د برنامې مطابق تنظیموي. جیم، د خپلې لارې په اوږدو کې له جزئي ماتو سره نه ناهیلي کیږي. د، بریالیتوب ته د رسېدو سره تل ډیر فعالیت کوي.